محمد بشیر پښتون یم. یو ځل بیا ستړي مسئ. زه څنګه تر جرمني راورسېدلم دا د ژوند ټوله کیسه په همدې ویډیو کې درته کوم. خو دا د ویډیو اوله برخه ده، نورې برخې سټیپ بای سټیپ شاته پسې راځي. زه څنګه تر جرمني ورسېدلم، چا راسره مرسته وکړله، کومې خبرې وې چې زما په زړه کې دومره ځای نیولی و او دې خبرو زه تر دې ځای راورسولم. چا راسره مرسته وکړله. د هر څه نه مخکې په 2000 کال کې اول ځل دپاره کله چې د وطن حالاتو ورځ تر بلې خرابېده، ځوانان په تېښته وو. ما د خپلې کورنۍ هغه بوج نشو پورته کولی چې څومره کېده، ځکه چې زما کورنۍ 33 نفره وه. کله چې د کور مشر سي، د مشر نه دویم شي، نو حتما در باندې بوج راځي چې باید یو څه پیدا کړي د خپلې کورنۍ دپاره. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه اروپا ته راشم. ما خپلې مور او پلار ته دا وویل چې پلار جانه، مور جانې، زه غواړم چې نور مسافرۍ ته ووځم، زه باید د خپلې کورنۍ دپاره یو څه وکړم. ما پرېږده یو ما ته اجازه راکړه، امکان لري چې زه دا څو ورځې وروسته روان سم. مور او پلار دا کیسه راته وکړله. اول خو ډېر خفه و چې زویه ته څنګه ځې. ما ورته ویلې چې قاچاقي ځم. ده راته ویلې چې په ژوند کې هم درته قاچاقي لار مونږ درته نه خوښوو. ښه ما ویلې پلاره چې پیسې هم نه لرم، نو زه څنګه باید لاړ سم. نو ما ته ده دا خبره وکړه چې الله مهربانه دی، ولار به خدای پیدا کړي. په وخت سره ورته نو پلار ته مې ویلې چې و پلاره د یو چا نه مرسته وغواړه، او که هېڅ نشي کوی دا کوم نږدې خپل دی چې ده له ده ته ووایه چې زه د دې نږدې خپل نوم نشم اخیستلی، یو څه ترې وغواړه. زه د تېښتې سړی نه یم، که نن راسره نسته سبا خو به دا پیسې ورکم که نه. زما تر ویلې چې دا خبره ته په خپله ورته وکړه، امکان لري چې زما خبره ونه مني، خو تا خبره شاید ومني، ځکه ته ډېر نږدې خپل یې. نو زه په دې فکر کې شوم، ورغلم نږدې ورسره کېناستم. ما ویل چې خپلوانه، زه غواړم لاړ شم ترکیه ته، ما سره د یو څو روپیو کومک وکړه. اول خو راته ډېر نصیحت یې وکړه. د ډېر نصیحت نه وروسته یې راته وویلې چې بچایه زما سره 1 روپۍ نشته، زما ټولې پیسې په مریضۍ لاړې. ما ورته ویلې چې خپلوانه، زه له تا نه زیاتې پیسې نه غواړم، زه له تا نه $4000 غواړم ځان تر ترکیه ورسوم، نور ما حالې پرېږده، زه هر څه چې کوم زه یې کولی شم. ده راته ویلې چې دومره پیسې زما سره نشته. نو زه ډېر ناهیلی شوم. نو زه په دې پوهېدم چې پیسې له تا سره شته او ما ته یې راکوې نه. نو زه ډېر خوشحالۍ سره مې بیرته خدای پاماني ورسره وکړه او له کوره یې ووتم. خپل کور ته لاړم. پلار راته ویلې چې زویه څه چل اوسه. ما ټوله کیسه پلار ته وکړه. پلار ویلې چې خیر ده، پروا نه کوې، صبر وکړه. زه په وطن کې مې بیرته کار مزدوري شروع کړه. مزدوري مې چې کوله، په هغه مزدوري باندې هیڅ نه کېدل. نو زه په دې فکر کې شوم چې راځه یو ځل بیا هغه خپلوان ته ورسه، ځکه چې د هغه وضعیت ډېر ښه و. زه بیا ورغلم. چې کله زه ورته کېناستم، ما ورته ویلې چې خپلوانه، هغه بل ځل دی چې راسره کومک ونه کړ، پروا نه کوي، ګوره په 90,000 روپۍ د کور واخیسته، ما مخ پسې وانړو. ما ویل امکان لري چې زما د ویلو نه وروسته شاید زمانو یې بچت کړي وي او را پیدا شوي پیسې. دا ځل بیا درته راغلی یم وروره چې دا ځل بیا راسره کومک وکړه. د په نصیحت نه وروسته یې بیا راته ویله چې زما سره 1 روپۍ نشته. زه ډېر ناهیلی شوم، زړه مې مات شو، له کوره ترې ووتلم. 23 شپې نه وې پوره سوې چې یو کور یې بېرته په یو ځای کې په $9,000 واخیست. ما خپل پلار ته مخ ورته وکړه چې پلاره، شاید زه غلط اوسم، یا شاید نه غواړې چې دا خپلوانې مخې ته لاړ سي، یا نه غواړې چې دا ته مخې ته لاړ سي، یا نه غواړې چې ستا زمن مخې ته لاړ سي، غواړې چې ته تله همداسې ټیټ اوسې. نو ما پرېږده او ما ته اجازت وکړه. دا لومړۍ برخه وه. دوهمې برخې ته په تمه اوسئ د ما محمد بشیر پښتون سره، چې زه ټول داستان ستاسو دپاره وړاندې کم چې څوک در سره ښه کوي او څوک په ژوند کې در سره بد کوي، چې تر نن ورځې پورې ته دومره شاته پاتې او تر نن ورځې پورې چې دومره مخکې تللی، چا در سره کومک کړی ده. دوهمې برخې دپاره
ان شاء الله زه کوشش کوم چې ډیر زر درته تیار کړم او تاسو لپاره اپلوډ کړم. مننه. اللهم